الحمدلله موږ خپل ملت او ولس ته ډاډ ورکوو. موږ چې کوم مسؤلین یا وزیران یا هر کوم مسؤل چې په کښته بخش کې وي هغه د خپل ملک د خدمت او د بهبود او د آبادۍ په فکر کې دي. موږ خپل ولس ته ډاډ ورکوو په هر بخش کې انشاءالله کارونه او پروګرامونه د بندونو او نور استخراج دا الحمدلله ورځ تر بلې زیاتېږي. کېدلی شي په لږ وخت کې افغانستان خودکفا شي او موږ هم دا امید لرو چې موږ به د نورو هیوادو ته د آینده لپاره دا په تمه نه وي چې موږ به د فقر لاس او د امداد لاس ورته نیولی چې ته زموږ سره کومک امداد او مرسته وکړه. نو موږ د خپلو ولس او د خپلو مشرانو او د خپلو مسؤلینو څخه دا غوښتنه کوو چې کومه ذمهداري چاته سپاره سوې وي په هغه کې خپل وس او توان ونه سپموي. یعنې په کوم وخت باندې چې د ده د خدمت د شروع کولو وخت وي باید پر خپل وخت باندې خپل کار او خدمت ته ورشي او د خلکو سره په یو ښه احترامانه ډول خپل سلوک او خپل هغه مسله ورسره حل کړي. نو موږ دا غواړو چې ټوله خپل د افغانستان ولس ته دا خبره وکړو چې دوی دې نه بې حوصلې کېږي او اطمینان هم ورکړو چې دلته په امارت کې الحمدلله ټوله په کار اخته دي، ناست نه دي په دې معنا چې د ملک په فکر کې دي نه وي. ټوله مسؤلین، ټوله وزیران صاحبان تر خپله وسه پورې هر یو په خپل کار کې ځان مصروف ساتلی دي.